موږ ته چې هغوی سپک نظرۍ د رشکو والا ته کوي که نه نو دی نه برغه دی ارزان دی ما د پی ټی آی یو شی به نه پرېښوسته و دې رشکو والا په دې وجه ورکړی و چې دا د غریب همدرد دي ما سره د 70,000 روپۍ رشکه وه ما په کبال کې 15,000 روپۍ خرڅه کړله د دې چکن د وجې نار بچې په دې د سره نه پوهېږي چې بهر هړتال دی زول دی او که طوفان دی ماله د نوکري راکړي رشکه دې رانه واخلي اخر مسلماني خوشته که نه د حکومت له موږ ووټ ورکړی دی دلته زه ټیکس ورکړو پرون زه دلته راغلی وم یو رشکې ډریور دا وینا وکړه چې د 27 تاریخه پورې زموږ مسله حل نه شوه که ما بیا څه وکړل دا ټوله دنیا به وویني بس زه د شپې تمانچه وباسم او بچو له خپل رزق وګټم د خلکو نه په زور واخلم یا دې ماله د دې اجازت حکومت راکړي چې طارق خانه تا ته زموږ اجازت دی چې په کومه طریقه ځان له رزق پیدا کولی شي بس پیدا او د چا نه چې رکشه والې بیا متبادل روزګار ورکړه چې دا بچې د شپې نهار اوده نه شي او 26 پورې دا د دې غریبانو مظلومانو خبره تا حل نه کړې ده نو بیا به په 27 تاریخ ټول بېخبر جامي دا صرف رکشې نه دي دا د رزق اډې دي بسم الله الرحمن الرحیم نار بچې په دې د سره نه پوهېږي چې بهر هړتال دی زول دی او که طوفان دی رنځ هېڅ نه مني په دنیا روانېږي دغه ګولۍ به د داجي خلک ته کوزی چې بلډ پریشر یې کم شي صاحبه د ژوند دا تکالیف په دې وطن اوس دومره زیات دي چې په کم بجاړو صوبایي حکومت یو ایکشن واغېسته او دلته چې کومې زړې رکشې دي هغې رجسټر دي د هغې خلاف او داسې ورپسې تفصیلا خبره کوو هغه رکشې راغلې او دلته کې په سونو رکشې ولاړې دي او د دغه رکشو سره تړلي چې کوم خلک دي نو هغه یکدم بس بېروزګاره شو دا بچې په دې نه دی چې زما د رکشې کاغذ روغ دی او که بند دی زه به یو خبر وکړم او بس بیا به نورو خبرې د مشرانو سره کوم دا قانون زورور دی خو صرف غریب ته دی صاحبه زه به منم چې دا رکشې دې کې به ډېرې مسلې وي د ده دا اواز ډېر بدرنګ دی خو په دې بدرنګ اواز مونږ ډېره ښکلې روټۍ پیدا کوو منو چې د دې د لاسه به پلوشن هم ډېر زیات وي منو چې د دې د لاسه به د ښار خوند هم تلي خو دا کار د ریاست وي چې دې له ښکلا ورکړي او د چا نه چې رکشه والې بیا متبادل روزګار ورکړه چې دا بچې د شپې نهار اوده نه شي یاد ساتئ کوم ځای کې چې لوږه تنده او نارې زیاتې شي بیا هغې نه د خان دیوال پیژني انو د زورورو دیره نو صوبایي حکومت ته یو گزارش دی چې د دې دا خبرې واورئ د دې څه تحفظات دي څه مطالبات دي څه غوښتنې دي صاحبه باعزته طورې ولا حل کې هغه څه دي تاسو ته یږدو بله زه ستاسو هم یو رکشې والا خودکشي وکړه وجه څه وجې یاره سر هغې غربت د لاسه چې کوم دی خودکشي وکړه رکشه دې ولاړه ده ماشومان یې جړل نو پیسې ورسره نه وي چې ماشومانو ته رزق روړی وي نو د هغې د غربت د لاسه هغه چې کوم دی د خپل د ژوند نه لاس وینځل او خودکشي وکړه چې هغه خودکشي وکړه نو بیا صوبایي حکومت هغې له څه ورکړل چې صوبایي حکومت یې تپوس هم نه دی کړی نن پورې پرونې درېیمه ورځ وه او نن پورې د هغې چا تپوس هم نه دی کړی همغه ماشومان دي په لوږه باندې پراته دي یو بل ولا رزق روړي او ورکوي او خوري دا چې کومې رکشې دلته کې مونږ ته ښکاري دا په څه وجه باندې
دا سر دی وي چې دا سکریپو دا مطلب دی چې زړی دي ټوک رشکه دي د دې چې کوم دی ټایم ختم شوی دی دی موږ له موجوده حکومت چې کوم دی موږ له یو ټایم به را کړو موږ ته به وینا کړې وه چېرې تاسو 2 ورځو کې دا رکشې مطلب یا بند کوي یا خرڅ کوي نو دلته په کباړ کې مولاجي روزانه د بنیاد باندې خلک په خپل هم کباړ کوي رکشې دا نه چلیږي نو هغه کباړ کی بل مونږ وایو د دې مونږ له معاوضه راکړي څنګه چې مزدور ویګنو ته مطلب 11 لک روپۍ ورکړي دي داسې دې مونږ ته هم د دې معاوضه راکړي که معاوضه نشي راکولی دې په بدل کې د بله رکشه راکړي چې د بینک سود والا هغوی ورکوي او دا کوم نقدې پیسې دي دا والا دوی په کیش ورکوي نو بیا هم ټیک ده سر که داسې نه کېږي زمونږ د کسانو له روزګار ورکړي چې دوی مطلب د روزګار باندې شي نو بیا هم مونږ به ورسره ووایو دا رکشې به ختمې کړي چې رکشې د نه واغشته نو پکار چې په بل ورځ باندې ته ولې یو چیک ورکې چې رکشه دې لاړه چې رزق دې بند نشي کیسه دې روانې ستا رکشه ودرېده رشکه خو پکې زما ولاړه ده او تقریبا نن 9 ورځ ده او دا زمونږ مشران دي او موږ یونین سره تعلق ساتو په دې باندې موږ سټرایک هم وکړو صوبایي اسمبلی مخې ته هغې په دې باندې هېڅ موږ ته ریسپانس را نه کړو موږ ته چې هغوی کوم سپک نظرۍ د رشکو والا ته کوي که نه نو دې نه مرغلې ورته ارزان دی ما ته به هوښیارۍ بچی نه یو والا د نوکري راکړي رشکه دې رانه واخلي اخر مسلماني خوشته که نه د حکومت له موږ ووټ ورکړی دی دلته زه ټیکس ورکوم دا څومره ټرافیک چې دی که نه تاسو د دې معلومات وکړئ دا د رشکې د ټیکس وباسي او د دې نو که دا څومره ترخاګانې چې د رشکې د ټیکس ټوکن ورکوم پاسینګ ورکوم پرمټ ورکوم اخر وجه سره د ډرایوینګ لایسنس پیس ورکوم نور بجلی کې ټیکس ورکوم په ګیس کې ټیکس ورکوم اخر وجه سره دغه ده چې به زه د شپې تمانچه وباسم او بچو له خپل رزق وګټم د خلکو نه په زور واخلم یا دې ماله د دې اجازت حکومت راکړي چې طارق خانه تا ته زموږ اجازت دی چې په کومه طریقه ځان له رزق پیدا کولی شي بس پیدا کړه بالکل دوی زما د رزق نه خلاصي خو دا به سبا بیا ګیله نه کوي چې هلکه تا په ریاست یو خبره کړې وه د دې خبرې ریاست زما چې کم دی د دې خبرې زما هغه باندې پوره حق دی چې ماله به روزګار راکړي ما نه رشکه اخلي ماله د متبادل ماله د نوکري راکړي زما بچي له دې ورکړي زما ورور له دې ورکړي چې زما د کور جوړه خو پرې روانه شي که نه نو دغې دپاره چې کم دی کور در په غاړه مکمل کور را په غاړه دی زه په کور کې چې کوم دی بیل یم ما باندې ګوره کریانې دي او کور لکه زه پلار سره اوسېږم خو ما باندې د بیلۍ بیل دی ګیس د ګیس دی بچي مې شپږ مې بچي دي تعلیمونه کوي دی اوس لږ مو شولو دا 300 روپو خو ما صرف هغې له کاپیانې واخېستې هفته دوه تا څنګه تېرې کړې بغیر د رکشې دا سرجي تا ته وایي 2000 راکړه ده ته وایي 2000 راکړه په دې باندې رزق روان دی اوس چې د کور راوتو نو کور کې وړه نه و چیني غوړي آیا دا به زه به څه کوم بس ما سره خو د یو اپشن دی چې ماښام به بیا زما بس چې کوم دی زما به دا شرافت چې کوم دی دا کوزیږي دا به زما شرافت به کوزیږي زما به چې کوم دی د دجال سترګې بیا راوځي د دجال سترګې چې کومې دي دا به بیا انسان نه ګوري ځنه بیا به زما نه ځناور جوړېږي ځناور وجې دا چې ریاست زما د مچو د خولو نه وړی چې نه کوي نو دغې دپاره چې کوم د حکومت ته د ریکویسټ کومه چې دا څومره زما یوازې نه د ټولو خپ زما د ملګرو دا درد دی Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। تانې مرسه واغشته بالکل جی هرڅه واغشته رشکې ودرولې دي مونږ خو د پی ټي آی حکومت نه ډېر زیاتې توقع وي همدغه رشکو والا یې سر چې دې رشکو والا به په سخت وخت کې چې کله پی ټي آی باندې سخته وه رشکو والا به بندول د پی ټي آی جنډه به یې نه پرېښوسته د پی ټي آی یو شی به یې نه پرېښوسته او دې رشکو والا په دې وجه ورکړې وه چې دا د غریب همدرد دي نن خو چې همغه پی ټي آی والا د غریب دشمن جوړېږي وزیر اعلی صاحب ته زه خواست کوم درخواست کوم مهرباني وکړه تا خو په یتیمخانه کې دا ویلي وو چې زه به زما د قلم نه الله پاک دا نه وس والي زه غریب ته پې حق ورسوم
وزیر اعلی صاحب تا خو موږ نه حق واغشتو مهرباني وکړه در ریکویسټ کوم مهرباني وکړه چې زموږ حق موږ لراکا دا غریب بچرته ځي تا دا رشکه ودروله دا غریب به څه کوي نوید دا ستا بچی دي څه وایي رکشه دې ولاړه ده او جی وړو سره څه کوي نو بس څه به وکړو چې بس سار یو ته سوال وکړو بل ته یو زر نوي روپۍ راوالو هغه خپل د دې ماشومانو خېټې ډکو ښه د دنیا خو څه وکړو چا ته سوال وکړو چا ته منت وکړو چا ته زاري وکړو داسې څوک نشته چې زموږ فریاد واوري او بس اوس د خدای پاک رحم وکړي چې دا ګاډي موږ ته راپرېږدي دا غټه خبره ده جي یو خبره کوم دی خو به د ډېرو خلکو په ګاډو کښتونه هم وي څه به د نیټو وي چا به خپل کالي خرڅ کړي خپل هر څه د کور خرڅ کړي دي او دغه د کښتونو ریشکې هم بیا اخیستې دي چا 1,00,000 روپۍ ورکړي دي چا 50,000 ورکړي دي چا 60,000 ورکړي دي او د میاشتې 3,000 روپۍ کش موږ ورکوو نو هغه موږ آیا هغه کش برابر کړو که خپلو بچو له وګټو او که نه حکومت له ورکړو حکومت له موږ هر څه ورکوو ټیکس ورکوو پاسینګ ټوکن زموږ وګورئ چې زموږ د ګاډو اوس هم نوي شوي دي خو هغه د حکومت په خپله بند کړي دي موږ نه دي بند کړي زمونږ دا رشکو غریبانان مونږ کمشنر صاحب وشو هغه میټینګ زمونږ راوغوښتو هغه میټینګ کې دا خبره وکړله چې یاره دا رشکې ختمې کوي او چې دا کوم سره انویسټ دی نو دا هم ختم کوي او دا پی آر ټي چې دی په جي ټي روډ په هم نه چلېږي نو ما هغه ته ویلي چې دا پی آر ټي خو چې کوم دی په ټول پنجاب کې چلېږي خو هلته چا ته ونه ویلې ویګن والا ته نه ویل چې مه راځه رشکې والا ته ونه ویلې چې مه راځه ما هغې ته دا ویلې چې بهی یو رشکې پسې چې کوم دی چې 15 کسه واچې نو دا کم سے کم 50,000 ډریوران دي 50 ته بیا په 5 کې ضرب ورکړه نو دا لکونه خلک جوړېږي دا څه کوي دا خلک چې راشي دلته د خپلو رکشو ته چې ودرېږي دا غریبانان چې کوم دی نو په څه وکړي وسې نه کېږي راځي هلته داسې جاړه په وګوري چې زما رشکه ولاړه که نه کله یو ته سوال چانه 200 چانه 500 هغه خپل بچو ته تاسو وکتل په خپله تا زموږ دا 2 ورځې پاتې دي اخري ډېډلاین ما تاله 24 سر کړی چې 24 پورې موږ سره کېنه ناست دی او 24 پورې دا د دې غریبانانو مظلومانو خبره تا حل نه کړله نو بیا به په 27 تاریخ ټول پېښور جامي او د هغې ذمهواري به چې کوم ځای په ګنډاپور او په کمشنر باندې وي Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड, मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। सर जी زموږ یو دا مطالبه ده چې د اسپیټال مخې ته رشکې نه پرېږدي. دا د پېښور غریب عوام دی د دوی هر یو کور کې ګاډی نشته دی چې دوی خپل مریض په ګاډي کې واچوي او هغه اسپیټال ته یوسي. همدا رشکو والا دا بیماران دا مریضان د اسپیټال ته رسوي. بل سرجي زموږ په دې رشکو والا کې داسې خلک شته چې ایسار راوځي او د ورځې وګټي او ماښام کور ته ځي 2 کیلو اوړه، نیم کیلو چیني او کیلو الوګانه دا والي خپلو بچو له یوسي. دلته کسار یو بابا ما سره میلاو شو، هغه ما ته ویلي بچې 12مه ورځ مې چې رشکه بنده ده او سار دلته راځم او ماښام وایي ځمه راشي دلته غریب ناست دي خپلې رشکې ته ګوري او ماښام ځي او ماښام وایي چا نظر 800 قرض والمه وایي 12,000 روپۍ قرضدارې شوم چې رشکه مې ولاړه ده. زموږ حکومت ته دا خواست دی چې مهرباني دې وکړي چې مونږ غریبو خلکو له دا خپل ګاډي آزاد کړي، که نه ازادۍ مونږ له نور څه روزګار راکړي یا د دې بدل کې چې دا وایي دا زاړه ګاډي نوي ګاډي دې ورکړي. دا مطالبه ده زموږ جی مهرباني. دا سکریپ او ماته ګوډه دا زنګینه رکشا دا چې ځای په ځای د ویلډینګ داغونه دا ځای په ځای چې ترپال شلیدلې قدرمنو په دغه ماته ګوډه رکشا کې چې صرف یو کنډر دی دا سکریپ چې په نوم د رکشا په دې ښار کې چلیږي. نو صوبایي حکومت ته زما دا ګزارش دی چې د دې سکریپ نه یوه پسته روټۍ زموږ یو بچی ګټي نو رکشا ته بېشکه واخلې یا وړښت یې ودرې دې کې به ډېرې مسایې وي او صوبایي حکومت چې کوم ایکشن اخیستی به بېشکه چټي کړي. خو صاحب زه په یو خبره نه پوهېږم چې ته د یو سړي نه رکشا والې چې ودرې چې نه دې کې مسله ده نو بېشکه ټیک ده خو دې به خوري څه نو متبادل روزګار پکار دی چې ته د سکریپ رشکه ودرې غیر قانوني رکشا ته ودرې نو په بل اړخ کې کم از کم د ده دپاره یو چک تیار ساته چې بچیا دا واخله ځان له پې نوې رکشا والا یا بل روزګار وکړه. دا د نارو سره مخ دا بلا خلک بلا مخونه بلا سحرې نن دلته په دې امید ولاړ دي چې دا مایک والا یو ورور راغلی چې دی به زموږ خبره کوي. نو زما ستاسو خبره اوچته کړه
او ما ګنډپور صاحب ته کېښوده چې ډېر نر سړی دی ضرور به ایکشن علي او بیا په تیره ریاض مسعود صاحب چې ډېر نرم دله سړی دی زه به هغه ته هم دا ګزارش کوم چې یو پام په دې ضرور وکړي چې دا خلک به آخر څه کوي تا سره څونه کور دی چې ته یې ساتې واچه یاره دې زما یو مور ده او واړه بچي مې دي ښځه مې ده پلار مې پالج والی دی او لشکره هم دوی ګیره کړی 33,000 روپۍ رانه ټیکس اخیستی و او بیا هغې به واجب 1500 روپۍ موږ نه ډکې کړلې او بیا هم رشکې نه راکوي ما سره د 70,000 بورشکه وه ما په کبال کې 15,000 روپۍ خرڅه کړله د دې چکین د وجې او اوس پردی دیاړۍ پسې ګرځم کله د نیر په یو غاړه ناست یم کله په بله غاړه ناست یم دیاړي راته نه میلاوي سهار راځم او ماښام ځم کور کې وړو سره هغه فالج والا مریض سره نو بجې هغه کور کې پراته دي بس الله سرې ته پراته دي نو او جی وایه حاجي صاحب ستا هم رکشه جی زما هم رشکه ده مال د خدای 115 دي دې ډریورانو له ما ورکړي دي په 200 روپۍ ورځ باندې خو هغه ولاړې دي زما هم درک لګي او نه د دې خلکو هم لګي دا غریبانان خلک دی دی له د مهرباني دا موجوده حکومت وکړي چې دا رشکې ازادې کړي کله راله یو مصیبت راوباسي کله بل راوباسي غریب سړي ته چل دی بس نور اسم نشته سب جان الله ستا ډېره مهرباني چې ته رالې تا د دې غریبانانو اواز اوچت کو چې سار کېږي هر یو غریب دلته راځي او د رشکې ته ناست دی چې زما دا رشکه به مونږ ته کله میلاوي او حکومت همدا درخواست دی بس همدا ما رشکې ودرئ پرون زه دلته راغلی وم یو رشکې ډریور دا وینا وکړه چې د 27 تاریخه پورې زموږ مسله حل نه شوه که ما بیا څه وکړل دا ټوله دنیا به وویني دا رشکو والا به یې وویلي او دا حکومت به یې وویني نو کېدی چې هغه خودکشي وکړي کېدی چې څوک ولیکه هر څه وکړل خپل لړه زور یې مونږ ته وښولو دلته رالو او برای مهرباني وکړئ زموږ دا مسله جل تر جله حل ډېره مهرباني ما ته ګوډه رکشې ته ولاړ یو سپینروبه یو سپینګیری یو خودداره ډریور چې خپلې ماتې ګوډې رکشې ته ګوري نو ویې وه چې بچیه تا ته خو نن پاتې رالم چې هغه د رزق وسیله خو بندیوانه شوه چې ته رانه خفه نه شې نو زه حکومت ته یم چې حکومت ته هم خفه نه شي خو دا خلک ډېر خفه دي چې دوی خفګان له ور نه کړي څه داسې متبادل سیسټم خو پکار دی چې یو سړی بېنوا لاړ نه شي دا صرف رکشې نه دي دا د رزق اډې دي خدای دې روانوي نه ډېره مهرباني چې ډېره مهرباني